والے خوږې مړې تازه مړې والے 180 روپۍ پاکټ هلئ راشئ ایلام مال د وروره راشئ تازه مال د تازه مال منډۍ راغلی تازه مال د راشئ راشئ قربان دې شمه دا څرنګه مڼې دي ما ته راکړي دي ولې وروره دا خو ښایسته خوږې مړې دي هو وروره دا ته ما د شی راکړي دا مڼې دي مڼې داسې نه نو تا دا مړې خوړلې دي څومره خوږې مړې دي وروره دا خلکو وړي دي واپس نه دي راوړي او تا پسې په منډه منډه مړې راوړي دي ولې څه چل شوی ده وا وروره تا عجیبه سړی مڼې داسې تا چې ما ته مڼې راکړي دا ته لږ وګوره دا څه دي دا د دې باندې څه شوي دي څومره ښکلې مړه ده تکه سره مړه ده وروره هسې دی وایي چې مړې داسې تا کله مړې خوړلې دي وروره ښکلې مړې دي نه وروره تا ما ته ویلې چې دا مڼې ډېرې مزېدارې دي ډېرې خوږې دي دکې خو یو څاڅکې اوبه هم نه خو خالي نه ده چې په دې مڼو کې د سروبي بند درته خوشې کړم او به د اوبو نه درته ډکه کړم وروره قربان دې شمه زه درته نه وایم چې دې کې د سروبي بند وتړه نه تاسو چې دومره لاپې وهئ چې دا مزېدارې مڼې د اوبو ډکې مڼې خوږې مڼې دې کې خو نه اوبه شته او نه خوږوالی شته تشې غوښه چې بوس ده وروره دا مړه نه مړه دا شات دي شات چې دا وګوره څومره خوږې مڼې دي مڼې دې وروره کور ته وړي دي اول ته یې وروره رندار باندې راباندې کړي دي او دلته راغلی وروره په ما باندې ځان خوشې کوي په غریب سړي باندې ځانونه خوشې کوئ په کور کې وسه نه رسېږي او دلته راشي خوره بوډۍ په ما چولې ده وروره زه دې په خبرو دې زما سر نه خلاصېږي دا مڼې دې بېرته واخله پیسې مې راکوه چې درنه ځم وروره زه حساب له که نه دا مڼې واخله دا مڼې والا زور هم په غریب سړي خېږي وروره اوس په کور کې دی په ښځې باندې زور نه رسېږي نو څه کوې په موږ باندې راباندې کې بس چې چېرته دا غریب سړی وګوري که نه ټاپ یو ډب ورکوي که په ترافیک یې وګورو که پولیس یې وګوري بس دا غریب سړی په ایمان ده ضروره ما په لرې پرېږده دا مڼې هم واخله ستا شوې پیسې دې مې تایي پاک پروردګار دې په دې خېټه مه مړوه زه وروره ستا سره والله که په تا باندې زه خرڅ هم کومه دا اوس وګوره ته زور یې په کور کې نه رسېږي په ما باندې زور وایي هغه خوښه وروره لرې شه